د میدان وردګ ولایت کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي روان کال یې د اسلامي امارت له بودیجې او مؤسسو په مالي ملاتړ د شاوخوا 80 میلیونه افغانیو په ارزښت د څښاک پاکو اوبو رسولو بیا رغونې او پراختیایي پروژې پلي کړي دي. میدان وردګ ولایت په ټولو واحدونو ټولو ولسوالیو کې الحمدلله مونږ په ډېر اندازه سره کار کړی ده. په دې کې مونږ مختلفې پروژې کارولې دي. زیات کار مونږ د ابرسانۍ په بخش کې کړی ده چې د څښاک پاکې اوبو رسونې پروژې دي مونږ چې په سږني کال کې تقریبا 19 پروژې د ابرسانۍ په برخه کې مونږ تسلیم کړلې او ګټې اخیستنې ته مو سپارلې چې په دې کې څه ترمیماتي وي او څه بنیادي پروژې وي. دغه یوه برخه وه او دویمه برخه مونږ 3 کاریزونه درلوده د جغتو په ولسوالۍ کې چې هغه هم جوړ کړل او څه کارونه یې لا جریان لري. د یاد ریاست مسؤلینو په وینا راتلونکي کې هم پلان لري چې د شلو په شاوخوا کې پروژې پلي کړي. زیاتوي جغتو ولسوالۍ ته په ځانګړي شوي پلان کې به د څه کم 10 لکه ډالرو په ارزښت بېلابېلې پروژې پلي شي. مربوطه کارونه دي د مونږ د ریاست که هغه د سړکونو د پلونو د پلچکونو دي نو هغه برنامې هم په کار اچولي دي چې خوشبختانه چې د بانک جهاني یا د یو نفس له طریق نه د مونږ د جغتو ولسوالي په بشپړه توګه په پلان کې نیول سوې ده چې تقریبا د څه کم 10 لکو ډالرو په اندازه باندې هغو ته بودیجه تخصیص سوې ده چې هغه په ټولو برخو کې هغه کارونه کوي. د مسؤلینو په خبره په یادو پلو شوو پروژو کې زرګونه کسانو ته کاري زمینه برابره او له 3000 زیاتو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي.